چې خبر نه یې د وخت د طول او تاله ښار ته مه راځه کمک له کلیواله واه یار چې خبر نه یې د وخت د طول او تاله ښار ته مه راځه کمک له کلیواله په دې ښار کې د دیوال ډمبرې اوسي جوخ به نه ورځي د هرې میوې خواله زبردست یار بیا ووایه په دې ښار کې د دیوال ډمبرې اوسي جوخ به نه ورځي د هرې میوې خواله او په خوږه پسته لهجه کې به دې خرڅ کړي ته خبر نه یې د دې ښکلو د چاله زبردست او ستا د عقل نه مور زار شه لیونیه ته د سرو په قدر نه رسې کولاله او دا پیغام چې یو سړي له سړی یوسي یو سړي له بیخي ورانکړه جاله ډېر ښه دی یاره دا پیغام چې یو سړي له سړی یوسي یو سړي له د بیخي ورانکړه جاله او دلته څوک دی چې د ستا خبرې واوري دلته څوک دی چې د ستا خبرې واوري مازغه مه خوره ستړې مه کوه لیواله ډېر ښه یار چې د دې ژوند اخري شپو کې د دې ژوند په ختمېدو کې د دې ژوند اخري شپو کې د دې ژوند په ختمېدو کې نظارې به ښکاره کېږي علامې به ښکاره کېږي د قیامت د نشانو نه نشانې به ښکاره کېږي د انسان وژل به عام شي د ایمان وژل به عام شي خور او ورور په کلاسه کې د خپل ځان وژل به عام شي د مینې خوند به ورک شي د ښکلي رنګ به ورک شي په لاس کې به بنګړي شي د تور شړنګ به ورک شي غیرت به ترنه لاړ شي قوت به ترنه لاړ شي ترنه جوړ به خزونک شي طاقت به ترنه لاړ شي هر یو څیز به مقدار بایلي هر سړی به معیار بایلي د دنیا شوقیان به راشي هر سړی به دلدار بایلي بیا به هم په ژوند کې تنګ وي هر سړی به قرار بایلي فحاشي به پیدا کېږي بې شرمي به پیدا کېږي د عزت پروا به نه وي بې عزتي به پیدا کېږي ننګیالي به ټول پناه شي نرخزي به پیدا کېږي ډېر ښه عجیبه پیغلې به راشي عجیبه کانې به وکړي نه به نر وي نه به ښځه عجیبه جامې به وکړي پخوانۍ پیغلې به نه وي ملالۍ پیغلې به نه وي د پښتو په جامه پټې پښتنۍ پیغلې به نه وي یو ناسور به را پیدا شي یو دستور به را پیدا شي څوک چې څومره بې شرمېږي نو عزت به یې سوا کېږي څوک چې څومره بې شرمېږي نو عزت به یې سوا کېږي هم هغه کیسه شروع د لیونو پښتنو واورئ هم هغه نخره شروع د شملو پښتنو واورئ دغه ښځې دې زه وینم چې نور په مخ کې نه وي شکل ټول د سړو وي په نور جسم زنانه وي سر لغړه پکې هاندي محفل ټول د نارینه وي بد هېڅ چاته نه لګېږي د قیامت دا نشانه وي مننه دغه نظم ته به راشم کیسو باندې پوهېږم حادثو باندې پوهېږم کیسو باندې پوهېږم حادثو باندې پوهېږم د وخت باندې راتلونکي اندازو باندې پوهېږم په دې ورانو ویجاړو فلسفو باندې پوهېږم په دې ورانو ویجاړو فلسفو باندې پوهېږم په تول درته غږېږم او په تال درته غږېږم زما د خوار وطن په هر یو سوال درته غږېږم په تول درته غږېږم او په تال درته غږېږم زما د خوار وطن په هر یو سوال درته غږېږم مستقبل د وطن څه دی په ټول حال درته غږېږم د بعضې غدارانو په ټول چال درته غږېږم واه یار زبردست چې مخکې به څه کېږي د هغې نه درته وایم د خپلې ماتې ګوډې تجربې نه درته وایم اندازه مې لګولې اندازې نه درته وایم دا جوړه تماشه د تماشې نه درته وایم دا جوړه تماشه ده تماشې نه درته وایم یو بل فلم جوړېږي او یو بل فلم ساز دی ریښتونی که مجاز دی ریښتونی که مجاز دی دا ځان له یو انداز دی یو بل فلم جوړېږي او یو بل فلم ساز دی دا جبه رانه پرې کوي پورته کړی مې آغاز دی خو دومره درته وایم چې د نوي جنګ آغاز دی خو دومره درته وایم چې د نوي جنګ آغاز دی او د ډېرو به تاوان وي او د ډېرو به نقصان وي د ډېرو به تاوان وي او د ډېرو به نقصان وي او دا جنګ به داسې جنګ وي چې روان به وي روان وي دا جنگ به داسې جنگ وي چې روان به وي روان وي مړ کېږي به نه واوره او ختمېږي به نه واوره او دا اور به داسې اور وي چې سړېږي به نه واوره نادانه دا اور به داسې اور وي چې سړېږي به نه واوره دا به نور نور سیوا کېږي دا به نور نور لا خورېږي دا اور به داسې اور وي هر یو کور ته به رسېږي دا اور به داسې اور وي هر یو کور ته به رسېږي ټپه به پکې سوځي او نغمه به پکې سوځي جرګه به پکې سوځي مرکه به پکې سوځي جرګه به پکې سوځي مرکه به پکې سوځي او چې څوک یې تماشه کړي تماشه به پکې سوځي چې چا اور لګولی هم هغه به پکې سوځي لیواله که چپ نه شو د ستا خوله به پکې سوځي مننه نور څه شعرونو ته راځم بیا به یو بل نظم ته راشم د دې ستړي ژوندون او د یو چا پوښتنه وکړي نو زه به ورته څه وایم چې الله پوښتنه وکړي د دې ستړي ژوندون او د یو چا پوښتنه وکړي
نو زه به ورته څه وایم چې الله پوښتنه وکړي زمونږ د کلي خلکو باندې کومه بلا شوې چې 2 کسه راجمع شي نو ستا پوښتنه وکړي زمونږ د کلي خلکو باندې کومه بلا شوې چې 2 کسه راجمع شي نو ستا پوښتنه وکړي زما د مور خبره چې ژوندی بنیادم ګرځي زما د مور خبره چې ژوندی بنیادم ګرځي نو بیا خو لږ پکار دي چې د چا پوښتنه وکړي ډېر ښه یار مهرباني او اوس چېرته د سپوږمۍ چې تا سپوږمۍ کوله اوس چېرته د سپوږمۍ چې تا سپوږمۍ کوله او زه غلی شم سپوږمۍ بیا پوښتنه وکړي ډېر ښه یار زه غلی شم سپوږمۍ بیا پوښتنه وکړي ولیواله ته یې څومره له هر چا پوښتنې وکړي هغه به کومه ورځ وي چې اشنا پوښتنه وکړي د ژوند په تماشو کې قسمه حادثو کې سړی یو دوه کې حیران شي دی دنیا ته په راتلو کې سړی یو دوه کې حیران شي دی دنیا ته په راتلو کې نه په ګټه باندې پوه شو نه په پته باندې پوه شو نه په ګټه باندې پوه شو نه په پته باندې پوه شو نه خواږه ځان سره یوسو نه تراخه ځان سره یوسو چې سړی څه پسې راشو څه ناسه ځان سره یوسو رب راواستوي مونږ سله او مونږ څه ځان سره یوسو رب راواستوي مونږ سله او مونږ څه ځان سره یوسو زه چې فکر وکړم ځان ته پریشانه شم تاوان ته ټول ځمکې ټول اسمان ته ملامت ټول جهان ته ټول ځمکې ټول اسمان ته ملامت ټول جهان ته چې په کار ولوی سبحان ته مونږ نه وشو یو انسان ته عاجزي که فقیري وه غلامي که ناپوهي وه ما نه شوې ښه صحیح وه که هر څومره غلطي وه که هر څومره لاس په نام و ما ته پته و ناکام زه ولاړ لاس په تندي وم زه محتاج دی یو سړي وم دا ارمانونو دې وژنه وکړه وخت ته په ما باندې دې بنه وکړه او هغه سړي خو کډه نه ده کړې ریباره وګوره پوښتنه وکړه او لکه بیخي درته څوک نه یادېږي د دې جواب ترې نه غوښتنه وکړه او د پوښتنو قاتله بري ګرځه خو اول لاړ شه او غندنه وکړه ډېر ښه یار مهرباني